تشال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او وخت مو پخیر. ستاسې پام راګرځوم د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته. په پیل کې هم د خبرونو سرټکي. امریکا تر چین غبرګون د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن یو. ملګرو ملتونو د راستنېدونکو کډوالو نوملیکنې مرکزونو ته خپلې بهرنۍ کارکوونکي استولي دي. خلیلزاد د کابل او واشنګټن ترمنځ پیاوړې اړیکې د دواړو اړخونو په ګټه بللي. امریکا غواړي پر اسرائیل د 4.4 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې او نظامي تجهیزات وفلوري. او د نړۍ لس هیوادونه غواړي روانه اونۍ فلسطین په رسمیت وپیژني. او اوس هم بشپړ خبرونه. امریکا تر چین غبرګون د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن یو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته چین غبرګون ښودلی چې یو ځل بیا په افغانستان کې د باګرام پوځي اډې د نیولو خبره کړې او ویلي دي چې ګواکې چین ته یې نشي پرېښودلی. د چین بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ویلي د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن دي او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتولو ملاتړ نه کیږي. د وزارت ویان لین جیان زیاته کړي چین د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی لري او د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې په افغانستان کې د باګرام پوځي اډه بیرته ونیسي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس ذاکر جلالي د نوموړي دغو څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې پوځي حضور افغانانو په تاریخ کې نه دی منلی او دا احتمال د دوحې د خبرو او هوکړې پر مهال هم په بشپړ ډول رد شوی مګر نور تعامل ته دروازې پرانیستې دي. د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې د باګرام اډه په 1950 لسیزه کې شوروي اتحاد جوړه کړې وه او په 1980 لسیزه کې د شوروي ځواکونو مهمه پوځي اډه بلل کېده. خو امریکایي ځواکونه د 2001 کال په دسمبر کې دې اډې ته ننوتل او نږدې 2 لسیزې د اډه د القاعدې او طالبانو پر ضد د مبارزې مرکز بلل کېده. اوس له تېرو شاوخوا 4 کلونو راهیسې د اډه له امریکایي ځواکونو له پاتې پوځي تجهیزاتو سره د طالب ځواکونو د پوځي پریډ او مراسمو ځای دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د راستنېدونکو کډوالو نوملیکنې مرکزونو ته خپلې بهرنۍ کارکوونکي استولي. کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ وایي د راستنېدونکو کډوالو د ثبت مرکزونو ته خپلې یو شمېر بهرنۍ کارکوونکي ورستولي چې د کډوالو د چارو په برخه کې مرسته وکړي. یا د نړیواله اداره وایي د سپټمبر په 9 د طالبانو حکومت د 2 افغان ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورنه کړه نو له کبله یې په کابل او ټول افغانستان کې د کډوالو د ثبت او نغدو مرستو د ویش مرکزونه وځنډول شول. یونیسیار زیاته کړي چې په دې مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو شتوالی اړین دی ځکه چې دوی له ښځینه کډوالو سره مخامخ خبرې کوي، له هغوی معلومات ټولوي، نوملیکنه او ورسره اړینې مرستې کوي. د کډوالو دغه ملاتړی بنسټ وایي د افغان ښځینه کارکوونکو پر ځای د بهرنیو ښځینه کارکوونکو استول یوه دایمي او عملي حل لاره نه ده بلکې یوازې یو استثنایي ګام دی. خو دوی د طالبانو حکومت له چارواکو سره په رغنده خبرو بوخت دي او هیله لري داسې حل پیدا کړي چې ښځینه کارکوونکي بیرته خپلو دندو ته ستنې شي. خلیلزاد د کابل او واشنګټن ترمنځ پیاوړې اړیکې د دواړو لورو په ګټه بللي. افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پیاوړې اړیکې به د دواړو لورو ته ګټورې وي. خلیلزاد پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا مهال افغانان د ځینو خاصو لاملونو ته په کتو له امریکا سره پیاوړې او نږدې اړیکې غواړي. نوموړي د کابل او واشنګټن ترمنځ په اړیکو کې یو ستر خنډ بندیان بللي او ټینګار یې کړی چې د دغه خنډ له منځه وړل به د اړیکو په ټینګښت کې حیاتي رول ولوبوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په باګرام هوایي اډه کې د امریکایي حضور غوښتنه کړې ده چې د طالبانو حکومت رد کړې ده. په تېرو 4 کلونو کې له هیواد څخه د نږدې 1000 بېلابېلو قیمتي اثارو د قاچاق مخه نیول شوې. د سرحدي پولیسو لوی ریاست منصوبینو په تېرو 4 کلونو کې د 921 بېلابېلو قیمتي اثارو د قاچاق مخنیوی کړی دی. د سرحدي پولیسو لوی ریاست ویان عبیدالله فاروقي وایي د یاد ریاست اړوند د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو منصوبینو په تېرو څو کلونو کې د 921 قلمه بېلابېلو قیمتي اثارو او ډبرو د قاچاق مخنیوی کړی دی. د ښاغلي فاروقي په وینا قاچاق کوونکو غوښتل چې بېلابېل قیمتي مجسمې، سکې، میډالونه او نور با ارزښته توکي بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي.
ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان زلزله ځپلې میرمنې بیړنیو رواني او ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د ملګرو ملتونو جنیوا دفتر ویلي د افغانستان ختیځ کې له مرګونې زلزلې وروسته تر ټولو زیات میرمنې او نجونې اغیزمنې شوي او هغوی ته باید سمدستي رواني ټولنیزه او بشري مرسته برابره شي. یاد دفتر په یو تازه پیغام کې ویلي میرمنې او نجونې د افغانستان په وروستۍ زلزله کې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي دي او د هغوی پر اوږو د دې ناورین بار پروت دی. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د میرمنو او نجونو د خوندیتوب لپاره اړینه ده چې د مرستو په بهیر کې ښځینه کارکوونکي فعاله ونډه ولري څو میرمنې او نجونې وکولی شي له ویرې او خنډ پرته خپلو اړتیاوو ته لاسرسی ولري. د امریکا پر کاري ویزو $100,000 فیس وټاکل شو. د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي چې دوی به له شرکتونو څخه وغواړي چې د کاري ویزو لپاره په کال کې $100,000 ورکړي. ټرمپ د جمعې په ورځ په دې اړه یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې هدف یې امریکا ته د بهرنیو کارګرانو د ننوتلو مخنیوی بلل شوی. د متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزیر هم له شرکتونو څخه وغوښتل چې امریکایانو ته روزنه ورکړي. د رویټرز خبري اژانس په وینا دا اقدام احتمال لري چې د متحده ایالاتو د ټیکنالوژۍ سکتور ته لوی ګزار ورکړي کوم چې په پراخه کچه پر ماهرو هندي او چینایي کارګرانو تکیه کوي. له هغه وخته چې ټرمپ د روان کال په جنوري کې واک ترلاسه کړ د هغه اداره د کډوالۍ پر وړاندې پراخ اقدامات پیل کړي دي. امریکا غواړي پر اسرائیل د $6.4 میلیارډ په ارزښت وسلې او نظامي تجهیزات وپلوري. د ټرمپ ادارې له کانګریس څخه د $6.4 میلیارډ تصویب غوښتی چې پر اسرائیل وسلې او نور جنگي تجهیزات وپلوري. د معلوماتو له مخې په دې تړون کې $3.8 میلیارډ افاجي هلیکوپټرونه، $1.9 میلیارډ د پلي سرتیرو لپاره جنگي موټرونه او $250 میلیون د زغروالو موټرو پرزې او برېښنایي وسایل شامل دي. ډیموکراتان د دې وسلو د پلور مخالفت کوي خو ځینې سناتوران د فلسطین د رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي او پر اسرائیل د وسلو پلور نه مني. دا پلان داسې مهال کانګریس ته وړاندې کیږي چې اسرائیل په غزه کې عملیات پراخ کړي او راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډه جوړیږي. له 14 کلن ځنډ وروسته امریکا کې د سوریې بیرغ بیا پورته شو. د سوریې بهرنیو چارو او کډوالو وزیر اسعد حسن شیباني د تیر جمعې په ورځ د امریکا پلازمینه واشنگټن کې د دمشق سفارت پر ودانۍ د سوریې بیرغ پورته کړ. ښاغلي شیباني ویلي چې د سوریې بیرغ زموږ د سفارت پر سر واشنګټن کې رپیږي او په وینا یې خپل هیواد به بیرته پخواني برم ته ستونه ورغوي. په واشنګټن کې د سوریې پر سفارت د بیرغ پورته کول د نوموړي د رسمي سفر پر مهال ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې له امریکایي چارواکو او له کانګریس غړو سره ډیپلوماتیکې ناستې هم ولري. دا له تیرو 15 کلونو راهیسې امریکا ته د سوریې د یو لوړپوړي چارواکي لومړی سفر دی. په ورته وخت کې امریکا د اسرائیلو او سوریې ترمنځ هم د منځګړیتوب هڅې پیل کړي دي. د نړۍ 10 هیوادونه غواړي روانه اونۍ فلسطین په رسمیت وپیژني. د فرانسې ولسمشر ایماني ویلي چې راتلونکې دوشنبه به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ناستې پر مهال 10 هیوادونه چې فرانسه هم پکې شامله ده د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. د پرتګال حکومت هم ویلي چې د یکشنبې په ورځ به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. دغه راز د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دغه هیواد هم غواړي د روانې اونۍ په پای کې فلسطین په رسمیت وپیژني. په نورو هیوادونو کې بیا کاناډا، استرالیا، بیلجیم، مالتا، لوکزامبورګ، سان مارینو او اندورا شامل دي. زیلینسکي ویلي روسیا په سیستماتیک ډول د ناټو هوایي حریم نقضوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي چې روسیې د ناټو غړو هیوادونو د هوایي حریم نقض ته دوام ورکړی او په خبره یې روسیې الوتکو دا ځل له پولینډ وروسته د استونیا هوایي حریم ته دننه شوي دي. هغه زیاته کړې چې د ناټو غړو هیوادونو د هوایي حریم نقضول تصادفي نه بلکې د لویدیځ پر وړاندې د مسکو سیستماتیک کمپاین دی. د اوکراین ولسمشر ټینګار کړی چې د دې اقداماتو د مخنیوي لپاره باید پرېکنده او پیاوړي ګامونه اوچت شي. همداراز استونیا ادعا کړې چې 3 روسي الوتکې د 12 دقیقو لپاره د دغه هیواد فضایي حریم ته ننوتلي او دا کار یې د خپل هیواد سپکاوی او سرغړونه بللې ده. مسکو دا ادعا نه ده منلې او وایي چې د دوی الوتکې پر عمومي مسیر تللي او د استونیا له واینلو ټاپو څخه لږ تر لږه 3 کیلومتره لرې تیرې شوي دي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.